بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو السلام علیکم. د زناکارانو د برخلیک په اړه باندې یو نظم در سره شریکوم. له بده مرغه په تاسف سره باید ووایم چې څو کاله مخکې یوه ډله زناکاران وه چې په ډلې وې زناوې کولې، اما دوی چې په کوم برخلیک باندې ګرفتاره شوله دغه موضوع مې د یو نظم په قالب کې رانغښتی د اصلاح په موخه او د پیغام په موخه له تاسو سره شریکوم. د نظم سرلیک دی وایي چاړه راکړئ. وایي تاسو شاید اورېدلي نکلونه د حیوانانو د ژوند داستانونه. هر حیوان ځان ته خوی او خواص لري، نه حیوان حجاب او نه لباس لري. حیوان زمری په زور کې شهرت لري، ګیدړه بې آدمي کر صفت لري، بیزو بې شرمه د حیا نه لري، شغال بې عقل دی بې لغلا څه لري، پړانګ ځناور دی عاطفه نه لري، لیوه بیا رحم پر یو پسه نه لري، سپی که غاپي وفا یې صفت دی، خر بیا مشهوره په کار او زحمت دی، فیل د تخریب او د تاوان حیوان دی، آس د توري میدان کې پهلوان دی، خرس نسور دی په نس نه مړیږي، اوښ بختور دی د هر چا خوښیږي، طوطي په رنګ او په اواز ښکلی دی، طاووس د حسن په اره ښکلی دی، پسه خیراتونو ته خپل سر ورکوي، بزه شیدې لري ثمر ورکوي، غوا او غویی د اقتصاد مثال دي، پیشي او موږک په خیانتو سنبال دي، چرګ سحرخیزه هېڅ خیانت نه لري، مار او لړم بیا کوم الفت نه لري، مچ مردارخوره شوق د حرام لري، ظالم غلبوزه د زهرو جام لري، د نظم ژوند خو د میږي خوند کوي، استقامت یې تر زمري خوند کوي، هر ځناور بیل عادتونه لري، لین سرکوزی بد نومونه لري، هر سرکوزی نجس العین نومیږي، دا سرکوزان په نجاست چاغیږي، دا د سرکوزي ډېر لین صفت دی، بې غیرتي د سرکوزي عادت دی، د سرکوزي صفت شهوت رانی ده، شهوت د سرکوزي زندګاني ده، وایي سرکوزي د شهوت پر زمان په ډله ګرځي دا خبیث سرکوزان، ولاړې وي ماده سرکوزی تیار، نر سرکوزان وي په نوبت انتظار، د حکایت نو موږ ته څه راکوي، دا حقیقت لویه کیسه راکوي، سرکوزی خوی خو انسانان هم لري، ډېر انسانان دي چې وجدان کم لري، اکثره خو بیا هېڅ وجدان نه لري، هېڅ بې وجدانه یا ایمان نه لري. څو کاله مخکې زما او ستا په ښار کې زناکاران و خورا کاروبار کې یو غټ ګروپ زناکاران وسېدل، لکه سرکوزي په ډله ګرځېدل، ښه په خلوت کې ګناهونه کول، د ګناه وخت کې شرابونه خوړل، هم د رسپۍ ښځو بازار ګرم و، د عیاشۍ لوی کاروبار ګرم و. زناکاران په دې کارونه خوښ وه، دا د شیطان په عملونو خوښ وه، هره ورځ یې دغه ګروپ غټېدی، هر زناکار په ګناهو پړسېدی، یو ورځ خلوت چې زنا ته تیار و، هر زناکار زنا ته انتظار و، لکه سرکوزي په نوبت وې ولاړ، زنا ته تلله په نوبت زناکار، یو څو کسان په نوبت تلله او راتلل، تور تور مخونه یې یو بل ته کتل، آخري کس په ډېر تلوار روان سو، تر څو ساعته انتظار روان سو. ولاړې خلوت ته د زنا دا رزیل چې په ګناه باندې ځان جوړ کړي ذلیل، چابک راووتی، نارې یې سولې، د حیوان په شان غرغړې یې سولې، ویل چاړه یا چاقو راکئ ماته، مه نږدې کېږي څوک دا زما او خواته، د زناکار ملګري ټول حیران دي، سړی نارې وایي او په ګریان دي، زناکاران وایي چې ولې ژاړې، پر څه چاقو پر څه چاړه ته غواړې، د زناکاره سناره پورته سوه، د زړه د سوز یې غلبله پورته سوه، ویل زناکاره ښځه زما ښځه ده، دا ګناهکاره ښځه زما ښځه ده، ما ته چاړه راکړي زه یې وژنم دستي، دا زما تر ژوند خو ژوند ښه دی د سپي. دا یو متل د ستر کسانو پاته، دغه نصیحت د عالمانو پاته، څه چې کرې هغه په خپله ریبې، زناکارانو وسلا وکئ توبې، که تاسو نن زنا ته عشرت وایاست و هر ګناه ته د ژوند لذت وایاست، سبا مو لور او خور زنا ته وځي، هم مو مېرمنه خپله شنا ته وځي.